Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of my channel. My dear viewers, in today's video, I will teach you collective noun. So, without wasting time, let's start. My dear viewers, panan video ke ba mung collective noun wayo. Collective noun the noun یو قسم دی لکه څنګه چې موږ په هغو تیرو ویډیوګانو کې د noun مختلف kinds ډسکس کړل همدغسې به my dear viewers نن موږ collective noun ډسکس کوو. collective noun my dear viewers دا د noun د قسمونو نه یو قسم دی. نو د تاسو وخت نه ضایع کوم، راځئ چې سټارټ کو. collective noun. My dear viewers, collective noun is a word used to name a group of people, animals, and things that singular or one in shape or number but give plural meaning. My dear viewers, collective noun the noun هغه قسم دی کوم چې د خلکو د زناورو او د سیزونو د ګروپ د نامې دپاره استعمالیږي، یا هغه ناون کوم چې په شیپ یا په تعداد کې یو وي خو معنا د پلورل ورکوي، د جمع معنا ورکوي. لکه زمونږ سره په پیپل کې چې کوم فرسٹ ایگزامپل دی کلاس. اوس my dear viewers که تاسو کلاس ته وګورئ نو دا سینګولر دی، خو کلاس چې کوم دی دا ګروپ آف سټوډنټس، دا چې کله سټوډنټس را غونډ شي را جمع شي نو د دې نه کلاس جوړ شي او دا کلاس کولیکټیو کې. یا همدغسې لکه فیملی. my dear viewers فیملی دا هم اوس کولیکټیو ناون دی ځکه چې دا د یو څو کسانو د مجموعې نه جوړ شوی دی. لکه په فیملی کې زموږ سره مور، پلار، ورونه، خویندې دا شامل وي. نو دا چې کله سره یوځای شي نو دې له بیا فیملی جوړه شي نو کولیکټیو ناون شي. یا بل اگزامپل دی زموږ سره آرمی. آرمی my dear viewers کله چې دا فوجیان، دا سپایان دا چې را جمع شي را غونډ شي نو د دې نه یو نوم جوړ شي آرمی، بیا ورته موږ وایو آرمی. my dear viewers دا دی اوس زموږ سره کولیکټیو. اوس my dear viewers که تاسو د آرمی لا لږ سوچ وکړئ نو دا په تعداد کې دا آرمی دا سینګولر شو کېږي، خو دا جوړ د پلورل نه دی، میننګس پلورل ځکه چې په دې کې په لکونو سپایان وي. یا بل اگزامپل زموږ سره ټیم. اوس my dear viewers که تاسو ټیم لا لږ سوچ وکړئ نو په ټیم کې په خاصه توګه دا د کرکټ چې کوم گیم دی یا د فوټبال کوم گیم وي په دې کې 11 یا 19 کھلاڑیان وي، پلیئرز وي کوم چې په ګراوند په میدان کې لوبه کوي. نو کله چې دا 19 کھلاڑیان لوبغاړي دا سره یوځای شي جمع شي نو د دې نه یو کولیکټیو نوم جوړ شي او هغه نوم دی ټیم. نو my dear viewers دا ټیم په خپله چې کوم دی سینګولر دی خو دا د پلورل سیزونو نه پلورل کسانو نه جمع جوړ شوی دی، نو پلورل او شیپ سینګولر دی. ښه اوس همداسې my dear viewers راځو انیمل. اوس په انیمل کې my dear viewers زموږ سره هیرډ رامه. my dear viewers چې کله دا ځناور شول یا لکه غواګانې شوې یا ګډې بزې شوې دا چې را جمع شي د دې نه رامه جوړه شي هیرډ. یا بل اگزامپل فلوک. فلوک هم دا رامې ته وایي، خو دا چې کله دا مرغان سیل کوي او داسې په یو ځای سره په هوا کې پرواز کوي الوزي نو دې ته فلوک. یا my dear viewers سووم. سووم دا هم چې کوم دی رامې ته استعمالیږي. همدغسې زو. اوس my dear viewers زو چې کوم دی دا چې کله مختلف قسم ځناور او ورسره مرغي دا یوځای شي نو د دې نه زو جوړ شي. نو زو هم اوس کولیکټیو ناون دی. په تین کې my dear viewers باسکټ. my dear viewers باسکټ چې کوم دی دا ویل شي بالټیلا. نو we can say that basket of fruit د میوو یو بلټه. نو my dear viewers دا هم اوس دلته کولیکټیو یا بندل.
بنډل مای ډیر و چې کله مونږ داسې څیزونه را سره راغونډ کړو راځي کړو لکه اوس ټیک شوه لښته شوه دې نه بنډل جوړ کړو نو بیا مونږ بنډل ورته وایو. همدغسې چې کوم دی پیکټ مای ډیر ووز لکه مونږ وایو چې د بسکټو پیکټ یا د وریجو پیکټ تا نن سبا په پیکټو کې هم وریجې راځي نو همدغسې پیکټ چې کوم دی دا هم کولیکټیف ناون دی. او بل ناون دی زموږ سره فلیټ مای ډیر ووز دا هم کولیکټیف ناون دی چېرته چې دا بیړۍ ورته مونږ وایو او بیړۍ هغه سمندري جهازونو کې حسابېږي په کوم باندې چې نور د هوایي جهازونه کینی او الوځي. نو مای ډیر ووز دا و زموږ سره کولیکټیف ناون. کولیکټیف ناون مای ډیر ووز هغه نامه کوم چې ګروپ آف پیپل وي یا ګروپ آف تھنګ یا ګروپ آف انیمل لا ورکړي شي هغې له موږ کولیکټیف ناون وایو لکه څنګه تاسو په مثالونو کې وکته. مای ډیر ووز کولیکټیف ناون دا د ناون د قسمونو نه یو قسم دی او دا ډیر مهم پارټس آف ناون دی. نو زه امید لرم چې تاسو به په کولیکټیف ناون باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه کوېسچن وي څه پوښتنه وي نو په کامنټ باکس کې ولیکئ زه به انشاءالله ښه جواب در کوم او زما دا چینل سره سبسکرایب کړئ. تھینکس.